الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو د موږ تاسو د شکریې ادا کولو ضرورت نه یوازې ضرورت په خپل منځ کې ځکه نه ګڼو چې دا مسالې چې کومې راپېښې دي دا د خیبر مسئلې نه دي، دا د کوکي خیل مسئلې نه دي، دا د افریدي مسئلې نه دي، دا د ټول پښتون مسئلې دي. و د پښتون د مسئلو لپاره چې ټول پښتون راغونډ نشي، یو اواز نشي، یو ځای نشي، یو اتحاد ونه کړي، نو دا زورور چې کوم دی دا توپ هم لري، دا ټینک هم لري، دا ټوپک هم لري، و دا جاز هم لري. نو د ولو دا طریقه ده چې یو یا الله تعالی وحي په خپل قدرت باندې د دغه مظلوم اواز واوري، و هغه سره چې کوم دی په الله تعالی هم دا وي چې کوم شي لپاره ته راپورته نشي، و ته د هغه تکل ونه کړې، ته د ځان د بدلولو په خپله کوشش ونه کړې، الله تعالی وي چې زه هم نه بدلوم. نو الله تعالی د اتفاق ملګری دی، الله تعالی د غیرتي خلکو ملګری دی. دا خلک چې کومه په سلسله کې موږ نن احتجاج کړی، احتجاجي مارچ مو کړی، دا ملک نصیر د کوکي خیل مشر نه دی، دا ملک نصیر صرف د افریدي او د خیبر مشر نه دی، دا ملک نصیر د تمام پښتون مشر دی. دو څه کړي دي؟ د پښتون جرګې څه کړي وو؟ غونډه یې دغه لپاره کړې وه چې تمام پښتون کم مسایل دي چې په هغه مشوره وکړو، په ګوته یې کړو، و د هغه د حل کولو لپاره شریک کوشش وکړو. د ما په تمام پښتون قبایلي بیلټ کې د خلکو کورونه ویران پراته دي، خلک خپل وطن ته واپس تګ غواړي. د په درېیمه مرحله مسلط کړه، اوس هم په تیرا کې، په میدان کې، په کوکي خیل کې درېیمه مرحله شروع شوه د اپریشنو. په وزیرستان کې، په جنوبي او شمالي کې درېیمه دوره یې په شروع کړې وه. خلک په کډو مجبوروي، خو انشاءالله چې خلک په دا پوه شوي دي چې دا اپریشن، دا تکلیفونه، دا جنګ، دا ریاست د ادارې څه له غواړي؟ دا د دوی د احکام ایجنډا ده. دا پالیسي چې کومه دلته پیاده شوې ده دا د هغو په خوله ده، دا پردی جنګ دی. د دغه جنګ نه دغه ریاست ته یوه فایده نشته، دغه ولس ته یوه فایده نشته، د دغه ولس او دغه ریاست اقتصاد ته یوه فایده نشته. نو بیا یې څه نه کوي؟ بیا یې څوک کوي؟ نو هغه مدعي چې کوم دی پښتون ته معلوم دی چې چا د ما په وطن اور لګولی دی. دا خلک، دا مشران د حق د اواز دپاره راپورته شوي، د حق اواز یې پورته کوو. دا د حق اواز په دوی ښه نه لګېږي، د حق د اواز په بنیاد د رښتیاو څه داسې دوی سره نه وو چې په الزام یې لګولی وی. دغه یې دروغو، د بې شرمانه الزامونو کې دا په یوه پسې بل او په بل پسې بل، چې په یو کې ضمانت کېږي، په بل کې یې نه کوي. او درې او څلور د مختلفو صوبو د مختلفو ضلعو د تاڼو والاو ته په انتظار ولاړ وي، او ډېر په بې شرمانه طریقه باندې موږ ډېر لوی مشران دا تاڼه په تاڼه او ضلع په ضلع او صوبه په صوبه ګرځوي. نور دا شی موږ ته پښتون ته نه منظور. د کوکي خیل نه یې راواخله او ټول پښتون ته نه یې منظور. نو موږ مطالبه کوو، دغو سیاسي ګوندونو نه مطالبه کوو، د تمام پښتون ولس نه دا خواست کوو، هیله ترې لرو چې د دغه شي لپاره، د دغه جبر خلاف لپاره، د اواز پورته کولو لپاره په هره مقام چې چېرته وي، که هغه په خیبر کې وي، که په وزیرستان کې وي، که په منډو په باجوړ کې وي، پکار دی چې اواز یو قوي راپورته کېږي او داسې ورته کلک ودرې لکه چې په خپل کور یې حمله شوه.
نورو چې کوم دی دا پروګرام دی مونږ دغه ځای پورې وو او یو ور بیا چې کوم دی زه د مطالباتو چې ملک نصیر سید آغا جان صمد لالا علي وزیر و چې څومره سیاسي بندیان یې جیلونو ته اچولي هغه فوراً رهایي غواړو که نه دا مارچونه دا ریلیانې دا یو سراسر په وطن کې شروع کېږي د یوه سر نه بله سره پورې که دا رها نه شوه دا زموږ مکمل پخه وعده او پخه اراده کړې ده نور د تاسو ډېره مهرباني